بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې نن ورځ چې دی هغه د حجرې د سیګنل په اړه موږ تاسې بحث کوو، یا دې په اړه بحث کوو چې د حجرات څنګه مثال خبرې کنټرولېږي. حجرات څنګه یو بل مثال خبر سره خبرې، حجرات څنګه یو بل سره مثال په تماس کې سره نه، یو حجره د بلې حجرې مثال پر وظایف باندې څنګه تاثیر لري مثال د خبرې. دا سیګنل خپله چې شی دی، سیګنل څنګه حجره ورکوي مثال د خبرې. سیګنل ته مثال ولې ضرورت شته. نو حجرات چې دي هغه هم د خپل د ودې مثال خبرې، خپل مثال وظایفو دپاره، د وظایفو توازن دپاره مثال خبرې، خپل د ویش دپاره سیګنل ته ضرورت لري. تر څو دغه شان شي کنټرول سي، یعنی دوی د یو سیګنل په واسطه باندې مثال خبرې پیغام په واسطه باندې چې کی یو بل سره په تماس کې او خپل وده، خپل ویش او خپل وظایف ټول څه پکې دا سره کنټرولوي، تنظیموي. دغه سیګنل چې راځي، د پیغام چې راځي، د حجرات ته د اخذې یا ریسپټر په واسطه راځي. یعنې د حجرې پر غشا باندې موږ تاسو تېر ورځ هم وویله چې حجره چې د مثال خبرې د غشا خو پاسپورلیپیډ څخه جوړه شوې ده، صحیح دی. بیا مو دا وویله چې د باندې خواته ګلایکولیپیډ مثال خبرې یا ګلایکولیکس چې موږ تاسو ویلي چې هغه قرار لري. هغه به داسې کندونه یي، مثال ځینې وخت شحم ورسره یي، ځینې وخت پروټین ورسره یي. داسې ریسپټر یا اخذې نه، داسې مثال لکه انتن په رقم نه، د انتن په رقم چې کوم وخت د باندې یو سیګنل راځي، مثال خبرې دغه راځي، هغه دغه د سیګنل دپاره مثال خبرې جوړي، د هغه سره یوازې یو ځای کېږي، دا تنبیه کوي. مثال د خبرې دا ستوري په رقم مثال خبرې یو پیغام دی روان دی، مثال د خبرې صحیح شو. دغه ستوري دپاره یو ریسپټر شته. چیرې شته؟ په حجرې په غشا کې شته. د هغه یوازې دغه د حجرې دغه ریسپټر ته راځي، بل ځای به دی نه ځي، خپله ورېځي. نو د هر سیګنل چې راځي، د هر سیګنل چې مثال حجرې ته راځي، که مثال خبرې هغه که انزایم په ډول دي، که د پروټین په ډول دي، که مثال د هورمون په ډول دي، مثال د بل شي په ډول دي، نه، هغه خپل ځان خاص جوړښت لري. د هغه جوړښت دپاره د حجرې په غشا کې هم یو خاص جوړښت دی، او دواړه بیا سره یو ځای کېږي. حجره تنبیه کوي، د حجرې کارونه یا ډېروي یا یې کموي یا یې کنټرولوي. نو سیګنل د حجراتو دپاره، د حجراتو تماس دپاره، د حجراتو وظایفو دپاره ډېر زیات مهم دی. حجرات باید سیګنل د لارې یو بل سره په تماس کې سیاسي، دا خو سیګنل څه وروسته بیا بحث پر کوو. او بل بیا ګیپ جنکشن دی. ګیپ جنکشن بیا ګیپ خپله فاصلې ته ویل کېږي. حجرات د خپل منځ سره په تماس کې نه، یو حجره مثال د خبرې، بله حجره مثال د خبرې، بله حجره ده، دغه منځ کې دی چې تماس سره لري، دغه ته دی ګیپ جنکشن ویل کېږي. صحیح شو. زیاتره حجرات د دغه ګیپ جنکشن د لارې یو د بل سره چې دی دی کمیونیکیشن کوي، یعنې خبرې کوي. خبرې مطلب دا دی چې معنا دی چې یو د بل سره خبرې په مثال یو بل سره کنټرولوي. صحیح شو. یو بل باندې تاثیر سره لري. دوی دغه جنکشنونو ته لارې ځینې آیونونه چې انتقالوي، یا د بلې حجرې وظایف ډېروي یا کموي یا کنټرول پکې راولي. مثال وګورئ، دغه ریسپشن دی. ریسپشن په دې معنی چې د باین څخه دا یو مثال د حجره ده ګرده، صحیح دی، دا ګرده حجره ده، صحیح دی. اوس د باین څخه یو سیګنل راځي، دغه سیګنل مالیکول دی، د پیغام د میسج راوړلو یو مالیکول دی. دا مثال کې پروټین یي، شاید مثال خبرې هورمون یي، انزایم یي، بل نه، دی راځي د حجره غواړي چې په حجره کې تغیر رامنځته کړي، غواړي د حجرې وظایف یا ډیر کړي یا یې کم کړي یا یې فعاله کړي، یا مثال ورته وایي چې مثال فعالیت مه کوه، یا مثال ورته وایي چې ته ویش وکړه، یا بله وکړه، یا بله وکړه. دغه سیګنل چې اوس راغلی دلته ګور، دغه سیګنل څنګه جوړ شوی دی، د هغه دپاره دلته ریسپټر شته، معنا اخذه شته. صحیح شو. په دغه حجرې په دغه دیوال کې د حجرې دیوال دی، دغه ریسپټر د ژړ چې ویني دا ریسپټر دی. دغه شین بیا سیګنل دی، سیګنل مالیکول چې راځي ریسپټر سره داسې یو ځای کېږي، ګوره ورسره یو ځای شو، دې ته لایګینټ هم ویل کېږي، ورسره وموښتئ. چې دا ورسره وموښتئ، سیګنل اوس داخلېږي و حجرې ته، په حجره کې یو کار شروع کېږي اوس. صحیح شو. یعنی دغه سیګنل چې دی دلته ترانزډکشن پتوې، اوس دغه پتوې مثال خبرې د تغییر په حالت کې ده. مثال سیګنل راغلی، اوس ویې ویله چې ته دغه کار وکړه، دی اوس هغه پروټین جوړوي، هغه انزایم جوړوي، مثال هغه کار اوس شي جریان شروع شو، مثال د کار صحیح شو. یو خاص مثال خبرې اکټیویشن رامنځته شو په داخل په حجره کې، رسپانس ترسره شو، مثال خبرې جواب ورکول شو. صحیح شو. که چیرې دغه سیګنل نه وی راغلی د حجرې ته، په د حجرې کې دغه ریسپټر نه وی، د حجرې په منځ کې دغه کارونه نه کېدل، مثال د خبرې. نو حجرات دې لپاره چې خپل
وده وکړي، مثال ویش وکړي، خپل وظایف کوارډینیټ کړي، مثال تنظیم کړي، یا کنټرول کړي. مثال دا ټول د کنټرول لپاره دې سیګنل ته ضرورت لري. صحیح دی؟ ښه. په حجراتو کې تقریبا موږ داسې وایو چې دوی کوم حجرات چې کوم مثال خبرې اخذې لري نه، تقریبا دی تر 15 میلیونه 15 میلیونه پورې اخذې دي چې کی استعمالي یاد لري. یعنې 15 میلیونه مختلف اخذې ریسپټر شته، چې دغه د هر ریسپټر دپاره بیا یو خاص لایګنټ یي. لایګنټ په دې معنی چې ورسره یو ځای کېږي. ځای شو؟ ریسپټر سره چې کوم شی یو ځای کېږي هغه ته لایګنټ. مثلا که چیرې ریسپټر داسې د ستوري ته مثال ته خبرې داسې مثال خبرې ستوري ته دغه لري، مثال ستوري یا داسې دغه به یاد کړو، مثال داسې ویښتور په رقم نه شي ته مثال خبرې ساحه لري نه، دغه ته دغه لایګنټ ویل کېږي، دغه ته ریسپټر ویل کېږي، دواړه سره یو ځای کېږي. یعنې مثال د خبرې دا به داسې غشی فرض کړو، صحیح شو؟ غشی مثال دلته ځای ورته لري. یعنې مثال د خبرې د یو پروټین دی یا انزایم دی یا هورمون دی، دا ته موږ تاسو راځو، مثال دی ته موږ تاسو لایګنټ وایو. دی مثال داسې د بال شکل لري. صحیح شو؟ دی لایګنټ دی، دی اوس راځي یو حجرې ته راځي، په دا حجره کې اوس دی تغییر رامنځته کوي، یا وظیفه فعاله کوي، تنبیه کوي، مثال د خبرې یا یې نهي کوي، مثال د خبرې یا یې کنټرولوي، یا بله کوي یا بله کوي. اوس دغه لایګنټ چې را روان دی حجرې ته راځي، دې دپاره په حجره کې باید داسې ریسپټر باید موجود وي، داسې ګول، چې دی ورسره یو ځای شي، ورسره وموښتېږي او هغه تنبیه کړي. نو دی بیا یوازې د دې راځي دلته ورسره یو ځای کېږي. دا حجرې ته ویل کېږي ټارګېټ سیل. څه شي؟ ټارګېټ سیل. په دې معنی چې دا هغه حجره ده چې دغه لایګنټ ورته راځي، اوس تغییر پکې رامنځته کوي. ټارګېټ دې معنی هدف دی ورته. صحیح شو؟ دا حجرې ته ویل کېږي ټارګېټ سیل. او دغه چې ورته راځي هغه ته بیا لایګنټ ویل کېږي، خاص لایګنټ، سپیسیفیک لایګنټ. دا مه هېروئ شاباس، دا مهم بحث دی، وروسته بیا پکارېږي. ښه، اوس راځو د حجرې سیګنل په اړه نور بحث هم کوو. دا مو وپېژندله چې سیګنل څه شی دی، ولې رامنځته کېږي، څنګه رامنځته کېږي. صحیح شو؟ دا مو موږ تاسو وپېژندل، د هغو نه بحث هم پر وکړي. سیګنل دا یو خاص لایګنټ یا مثال یو خاص پروټین یا خاص انزایم یا خاص هورمون راځي د یو حجرې سره چې هغه ټارګېټ حجره ده نه، هدف یې دی د هغې سره یو ځای کېږي، په هغه کې تغییر رامنځته کوي. حجره بیا د هغې دپاره څه لري؟ خاص ریسپټر احازه لري. شاباس. تقریبا په وجود کې د حجراتو 15 فامیلي، 15 ما مخه میلیونه وویل فکر کوم، غلط خطا وتړمه، 15 کورنیان نه، 15 فامیلي یا کورنیان چې لري ریسپټر، یعنې 15 ډوله ریسپټر په وجود کې څه کېږي؟ استعمالېږي په حجراتو کې، چې کار ځینې اخیستل کېږي. 15 ډوله یا 15 کورنۍ د اخذو چې دي په حجراتو کې شته، چې هغه سره خاص لایګنټونه ورسره یو ځای کېږي، بیا ورسره موږ. صحیح دی؟ ښه، اوس موږ دا سیګنل ته راځو. سیګنل خاص ټایپونه لري. دا سیګنل چې ورکول کېږي هم ټوله یو رقم نه دی، دا فرق کوي، چې د هغو څخه یو اندوکراین دی. اول اندوکراین چې ډېر مهم دی، دا په وجود کې ډېر زیات مهم دی. اندوکراین څنګه دی؟ اندوکراین موږ تاسو وایو چې د غدې او د هورمون د ګلینډ خپله غدې ته ویل کېږي، د غدې د ګلینډز او د هورمون یو سیستم دی. شاباس. چې په دې کې غده هورمون افرازوي، دا هورمون راځي وینې ته، د وینې د لارې ورځي ټارګېټ حجرې ته ورځي او ورې تغییر رامنځته کوي. مثال په اعصابو کې هورمون افراز شو، دا هورمون اوس راځي، مثال د خبرې په ښځو کې مثال تخمدان کې تاثیر لري نه، نو دا هورمون چې افراز شو په اعصابو کې افراز شو، دی هورمون چې دی لایګنټ دی، دی په وینه کې را روان دی، راځي. مثال د ښځې مثال تخمدان ته راغی. صحیح شو؟ تخمدان کې چې کوم حجرات دي هغه ټارګېټ سیل ویل کېږي، ورې هغه کې تنبیه رامنځته کوي، هغه تغییر رامنځته کوي. یا مثال بل هورمون افرازي، مثال د خبرې راځي زموږ تاسې مثال کډني، یا مثال د خبرې موږ تاسې پښتورګي ته راځي، مثال د خبرې نه، دا هورمون چې را روان دی هورمون ته لایګنټ وایي، او هغه کډني چې دی هغه چې ټارګېټ سیل دی. نو دا د اندوکراین د لارې سیګنل انتقالېدونکي مثال پروسه ده، چې دا یو غټ بحث دی. د خیر بیا دا 5م سیمسټر فزیو کې د خیر بیا ویل کېږي. نو اوس بس دونه زده کوي چې یو د سیګنل لار چې ده هغه اندوکراین لاره ده، چې په دې کې هورمون وینې ته افرازېږي او د وینې د لارې چیرې ټارګېټ حجرې ته ورځي. دا مه هېروئ. بل پاراکراین دی. پارا معنا په هغه ساحه کې، صحیح شو، په هغه لوکل ساحه کې، مثال د خبرې ورې ځای پر ځای په یو ساحه کې
مثال یو دغه افرازیږي، هورمون افرازیږي، وړې تاثیر کوي. مثال په اعصابو کې زه مثال در کوم، په اعصابو کې وړې ډېر حجرات شته. صحیح شو. یو هورمون افرازیږي، دې عصبي حجرات یا یې تنبیه کوي یا یې نهي کوي. مثال د خبرې په هغه ځای کې ځای پر ځای نه وړې شاوخوا، دې ته پاراکراین ویل کېږي. صحیح شو. بل موږ تاسو راځو ساینپټیک سیګنل ویل کېږي. ساینپ څه ته ویل کېږي؟ ساینپ د عصبي حجرې نیورون. تاسو به نیورون پیژنئ. نیورون معنا عصبي حجره. صحیح شو. د عصبي حجرات چې دي یو بل سره په تماس کې دي سره. څنګه سره؟ په تماس کې دي سره. نو دغه تماس ساحې ته ویل کېږي ساینپس. ان د دوو عصبي حجرو ترمنځ چې کوم ساحه ده هغه ته ساینپس ویل کېږي، چې د یوې حجرې اکزون یې او د بلې بیا دندرایت یې، دغه منځ ته یې ساینپس ویل کېږي. ښه. نو ساینپټیک سیګنالونه سره کوم دی؟ دا نیورو ترانسمیټر د یوې عصبي حجرې څخه کوچني کوچني مواد افرازیږي، دا ساینپس ته راځي، هغه بل حجره څه کوي؟ هغه تنبیه کوي یا یې نهي کوي. مثال د خبرې. صحیح شو. نو دا ته ساینپټیک سیګنال ویل کېږي چې د دوو عصبي حجرات ترمنځ کېږي. دا مه هېروئ، مهم دی. بل اوټوکراین دی. اوټوکراین هغه سیګنال ته ویل کېږي، هغه تنبیه ته ویل کېږي چې هغه سیلف سټیمولیشن یې خپل ځان خپل تنبیه کوي. چې شکي خپل ځان دی، شکي خپل تنبیه کوي. ځینې مثال په موجود کې د دفاعي حجرات شته، لکه ټي سیل. مثال ته خبرې یا د اخره بیا وروسته سمپو کې بیا ویل کېږي، مخکې مایکروبیولوژي کې بیا د اخره ویل کېږي. ټي سیل چې دی دا زموږ ستاسې دفاعي حجره ده. دی چې دی خپله داسې یو خاصیت لري چې خپل ځان خپله تنبیه کولی شي. یعنې دی ځان خپله فعاله کوي، خپل ځان خپله څه کوي؟ فعاله کوي. هغه ځان چې خپل ځان چې خپله فعاله کوي، تنبیه کوي، دغه ته اوټوکراین ویل کېږي. پر ځان خپل تاثیر لري. اوټو معنا خپل، پر ځان اتومات. صحیح شو. بل بیا چې دی جکسټاکراین دی. جکسټاکراین بیا هغه رقم تنبیه ته ویل کېږي چې ډایرکټ کانټاکټ دی. د حجره، یوه حجره د بل حجرې سره مستقیم په تماس کې، مستقیم د بل تنبیه کوي. چې دې ښه مثال چې دی هغه امبریونیک ټیشوز دی. کوم وخت چې ماشوم د مور په رحم کې جوړیږي، په دغه وخت کې ځینې حجرات مستقیم سره په تماس کې یوه بل ته وایي چې ته باید څه وکړې چې شي جوړ کړې، څنګه مخته ولاړ شې، څنګه کار وکړې. مثال نه داسې رامنځته کېږي. نو دې ته بیا ویل کېږي جکسټاکراین. کله چې شي مستقیم سره په تماس کې، مستقیم چې وکړي هغه یو بل سره تنبیه کوي، ته جکسټاکراین ویل کېږي. نو دا پنځه ډوله د سیګنل چې دا به نه هېروئ. دا پنځه ډوله ډېر مهم دي، زده یې کړئ درسره. چې یو اندوکراین و سیګنل و چې هغه په وینه کې هورمون د یو غدې په واسطه افرازیږي، راځي خاص ټارګټ سیل ته، هغه ریسپټر سره یو ځای کېږي، هغه تنبیه کوي. بل موږ وویل چې پاراکراین مو وویله چې دا به چې کوي په لوکل په هغه ساحه کې چې افراز شو، مثال سیګنل لاجند راووتی، سیګنل ورکوي، ټارګټ سیل سره یو ځای کېږي په هغه ساحه کې شاوخوا هستې. ساینپټیک سیګنال مو وویل چې دا د یوه نیورون او د بل نیورون ترمنځ کېږي، نه نیورونونو ترمنځ، عصبي حجرې ترمنځ کېږي. اوټوکراین مو وویل چې خپل ځان خپله تنبیه کوي. او جکسټاکراین مو چې هغه مستقیم سره په تماس کې. او دا هم مه هېروئ چې تقریبا 25 فامیلي یا 25 ډوله کورنۍ موږ چې لرو ریسپټرز لرو په حجراتو کې. صحیح شو. چې د حجراتو شمېر هغه ډېر زیات دی. یعنې شمېر یې دغه د ریسپټر شمېر چې دی هغه بیخي ډېر دی. هغه شمېر یې موږ نه وایو، هغه بیخي په میلیونهاوو دی. دلته محض ډولونه موږ تاسو وایو چې 25 فامیلي یا 25 ډوله ریسپټر شته تقریبا. دلته دغه یو ښه شیما ده چې دا ډېره ښه منظم تشریح شوې هم ده. کولی شئ دا ډېر شیان زده کړئ. اول ډایرکټ سیګنالینګ موږ تاسو ویلي چې مستقیم، هغه کې موږ تاسو جکسټاکراین ویلي په یاد دی. جکسټاکراین پکې ویلي چې یوه حجره بله حجره څه پکې مستقیمه تنبیه کوي، مستقیم ده تنبیه کوي، نه وینې ته ورځي هورمون، نه د باندې افرازیږي، نه بله کوي، نه بل، مستقیم هغه حجره تنبیه کوي. صحیح شو. دغه جکسټاکراین دی چې دا په امبریونیک لایف کې دا ډېر دا شی رامنځته کېږي. صحیح شو. بلکې د مثال د خبرې موږ تاسې مخکې درس کې ویلي، په اول سال کې مو څه ویلي، د جیب جنکشن د لارې حجرات ترمنځ داسې جنکشنونه موجود دي، نه د یو بل ته ځینې آیونونه چې شکي ته تبادله کوي، یو بل تنبیه کوي. مثال د یوه حجره بل ته سیګنل ورکوي، دا یې ټارګټ حجره ده، په دې کې تغییر رامنځته کوي، یا تنبیه کوي یا نهي کوي. صحیح شو. دا هم مستقیم تنبیه شوله، ډایرکټ شوله. صحیح شو. او بل بیا
یو بل هم په ډایرکټ کې راځي شابس دا موږ تاسو کې دا نسته په انسان کې نسته په حیوان کې نسته دا په نبات کې دی سیګنالینګ ترو پلازما ډسماټا دا یې په نبات کې سته نباتات هم دغه رقم یو حجره بل چکی تنبیه کوي سیګنال ورکوي چې دا خاص چینلونه دي ځان کې لري یوه بل تنبیه کوي د پلازمو ډسماټا د لارې سره دا په نبات کې موقعیت لري دا درې هغه ډول و چې هغه ډایرکټ سیګنالینګ دی معنا مستقیمه تنبیه کوي جکساکران پکې ویلي او بل مو ګیپ جنکشن پکې ویلي او په نباتات کې بیا چې دی پلازما ډسماټا بل مو پاراکراین موږ تاسو ویلي چې په هغه ساحه کې شبکې تاثیر ولري مثلا ورې تاثیر ولري نه که موږ تاسو مثال ورکړو عصبي حجرات یو هورمون یو دغه افرازي په حساب کې شاوخوا چې کوم حجرات دي هغه ټول ټارګټ حجرات دي په ټولو کې تاثیر رامنځته کوي موږ تاسو دا وویل بل په پاراکراین چې دی خاص ډولو کې موږ تاسو ویلي اوټوکراین هم راځي چې خپل ځان خپل تنبیه کوي ځکه دا هم په پاراکراین یو ډول دی پارا معنا چې په هغه ساحه کې تاثیر لري اوټوکراین هم دغه رقم دی چې کی تاثیر ورې چې په هغه ساحه کې دی خپل مواد خپل افرازي بیرته خپل ځان تنبیه کوي دا چې سو اوټوکراین صحیح او بل مو ساینپټیک موږ تاسو ویلي چې موږ ویلي چې هغه د نیورونونو ترمنځ کېږي عصبي حجرات ترمنځ کېږي د یوه حجرې څخه د یوه عصبي حجرې څخه مواد سره راوځي او بلې ته داخلېږي صحیح شو یا هغه تنبیه کوي یا نهي کوي یا کنټرولوي صحیح چې دغه ساینپس دی دغه منځ کې موقعیت لري چې دغه ساینپس ویل کېږي ته بیا ساینپټیک سیګنالینګ ویل کېږي دغه ساینپټیک سیګنالینګ اوټوکراین دا په چې راځي دا په پاراکراین کې خپله بېرته راځي ځینې ځای کې سره جلا کوي جلا راځي ځینې کې سره یو ځای پاک نه کوي تاسو یې زده کوي چې پاراکراین څه دی او اوټوکراین څه دی او ډایرکټ سیګنالینګ څه دی مثلا خبرې جکسټاکراین څه دی صحیح ده ګیپ جنکشن څنګه وو او پلازما ډسماټا په نبات سره کوم صحیح اخري موږ وایو پسې چې هغه اندوکراین چې ډېر مهم او ساده دی یو څه اندوکراین خو نو اندو معنا په داخل کې کراین افراز یعنی غدوات خاص غدوات دي خاص گلینډز دي نه غده ده چې هغه هورمونونه او شان افرازي دا سیګنال ورکوي دا شکی سیګنال ورکوي چیرې وینې ته داخلي شاوس اندوکراین معنا په داخل کې افراز د وینې په داخل کې دی افراز ورکوي شاوس دا سیګنال دی راځي خپل ټارګټ سیل ته راځي پر هغه باندې لري تاثیر لري سر په اعصابو کې هورمون افراز هغه راسي پښتورګو ته سر راسي تخمدان ته راسي رحم ته راسي مثال خبر ټیسټس مثال خبر نه راسي تایرویډ ګلینډ ته مثال خبر دا ګرځه په وینه کې راځي چې دا ته کېږي اندوکراین سیګنالینګ صحیح اندوکراین سیستم زموږ تاسو د وجود هغه خودکار سیستم لکه عصبي سیستم مثال یو عصبي سیستم دی او بل اندوکراین سیستم دی دا وجود سبق کوي ټول وجود کنټرولوي موږ تاسو چې موږ تاسو په واک نه دا شی صحیح نو دا و د سیګنالینګ ځینې ډولونه شاوس دا به زده کوئ دا ډېر مهم دي که چیرې مشکل دا ویډیو واره بیا وګورئ او ښه یې زده کړئ دا پکارېږي به د خیر سره ښه هایدروفیلیک سیګنالینګ مالیکول کوم مالیکولونه دي موږ تاسو وویله چې لایګنډ یا سیګنال راځي لایګنډ موږ وویل چې نه لایګنډ سیګنال راځي حجرې سره یو ځای کېږي هغه تنبیه کوي نو ځینې داسې سیګنالونه شته دغه لایګنډ خو موږ تاسو مالیکول هم وایو یو مالیکول دی چین ذره د مثال د خبرې دغه سیګنال یا لایګنډ ځینې وخت چې دی هایدروفیلیک معنا اوبه خوښوونکي څه دی H2O نه اوبه خوښوونکي دي چې اوبه خوښوونکي سوله نو موږ خو ویلي وه چې د حجرې کوم غشا چې ده هغه خو شحمي ده فاسفولیپید دی نه د هغه څخه بیا نه تېرېږي دننه نشي تللی چې دننه لاړ نو په سل ممبران کې د هغه لپاره چې شته ریسپټرز هغه شته شاوس چې د هغه سره یو ځای کېږي که د مثال خبر دغه لایګنډ چې مثال د په اوبو کې چې منحل چې نشي تللی لکه پولیپپټاید مثال نه پروټین دی نه هورمونونه دي نیوروټرانسمیټرز دي مثال خبرې چې دا حجرې ته دننه نشي تللی صحیح شو دی په اوبو کې منحل دي د حجرې غشا چې ده هغه لیپید سولیبل ده څنګه ده لیپید دی لکه فاسفولیپید څخه جوړ شوی دی صحیح نو هغه دا نه پرېږدي چې دا ځینې تېر شي نو بیا په حجره کې خاص ریسپټر موجود دی صحیح شو چې هغه سره دغه لایګنډ یا سیګنال مالیکول سره یو ځای کېږي ریسپټر کې داسې مثال خبرې چې دغه ټایپو څخه یې موږ مخکې وویله چې تقریبا 15 کورنیان چې شته ریسپټر شته خو ځینې مثال خبرې داسې چینل لینک یې مثال د خبرې د خاص چینل خلاصوي دی ورسره یو ځای شي خاص چینل خلاصوي چې بیا د هغه لارې مواد داخلېږي ځینې بیا انزایماتیک ریسپټر مثال خبرې صحیح شو د انزایم په واسطه چې
تاثیر کوي انزایم فعال کوي مثال د خبرې ځینې بیا جی پروټین دي مثال د خبرې چې د سره یو ځای سي جی پروټین فعال سي دا په داخل کې د حجرې فاسفوریلیشن او تغییرات رامنځته کوي ته وروسته خیر بحث پر کوو خیر سره سکن مسنجر فعال کوي سیسو نو دا د ریسپټر په اړه د لنډ خلاصه معلومات او د سیګنال په اړه هم ښه دلته تاسو وګورئ ښه مثال دی دلته موږ تاسې وینو چې دا یو چینل دی صحیح شو اوس چینل چې دی دا دغه خاص مواد دپاره دی دا مواد باید داخل سي دا باید ولاړ سي دننه باید ولاړ سي خو چینل بند دی نه خلاصېږي د دغه دپاره په وجود کې مثال د خبرې یا د اندوکراین پاراکم یا د اوټوکراین یا د پاراکراین د هر رقم سیګنل چې دی خو سیګنل باید راسي سیګنل باید راسي یو لایګنټ باید راسي دلته باید یو ځای سي او دی باید خلاص کړي نو چې په هر طریقه سیګنل راځي سیګنل رالی دغه لایګنټ یې راواستوي صحیح شو لایګنټ چې دی لکه موږ تاسو ویل چې هغه مالیکول دی چې هغه دغه پیغام راوړي حجرې ته صحیح شو نو لایګنټ رالی دلته ورسره یو ځای کېږي دلته ورسره موښتی چې دا وموښتی په دغه چینل کې تغییر رامنځته کېږي چینل خلاصېږي چینل چې خلاص شو دغه آیونونه څه پکېږي داخل ته ننوتل ګرځه ولاړ داخل ته ولاړ صحیح شو دا حجرې ته ویل کېږي ټارګېټ سیل یعنې د هدف حجره چې په دې کې تغییر رامنځته شو نه کار پکې رامنځته شو یا فعاله شوله یا نه شو مثال خبرې یا کنټرول شوله نو دا چې دا خپله د چینل ریسپټر یو مثال دی نه چینل لینک ریسپټر شو چینل لینک ریسپټر شابس موږ خو ویل چې پنځه ویشت فامیلي ریسپټرز شابس چې د هغو څخه یو دا چې چینل لینک ریسپټر دی مثال خبره ښه مخته ځو دا عکس بیا راسئ دا بیا انزایماټیک ریسپټر دی شابس د انزایم په واسطه کار کوي اوس ګورئ دا حجره ده د حجرې داخل دی دا داخل دی دغه اوټ دی د باندې خوا ده اوټ ساید دی صحیح شو اوس دا حجره باید کنټرول شي باید یا مثال یو کار وکړي یا ویش وکړي یا بله یا بله یا بله نو د باندې څخه سیګنل ورته راځي چې ورته راځي سیګنل اوس ورته راځي صحیح دی د حجرې کې تغییر رامنځته کوي دا سیګنل چې دی کېدای شي موږ تاسو مخکې وویله پنځه رقمه چې مو وویله پاراکراین اوټوکراین څه خبرې اندوکراین څه خبرې جکسټاکراین چې هر ډول یې په یو ډول جي مثال اوس سیګنل راځي خاص لایګنټ راستي نه دغه سور چې دی دا لایګنټ دی معنا دا یو خاص مالیکول دی چې دی پیغام راوړي شابس چیرې راوړي دا ټارګېټ سیل ته راوړي چیرې راوړي ټارګېټ حجرې ته راوړي شابس دا ټارګېټ حجره ده شابس دلته راوړي چې راوړي د حبوبو کې منحل دی پروټین به نه د داخل ته نستللی نو خپل ځان لپاره دغه ریسپټر لري دغه ریسپټر دی دا چې دی دا ریسپټر دی اخذه د شاوس ریسپټر سره یو ځای کېږي چې ورسره یو ځای سو دی په داخل کې یو انزایم فعاله کوي دغه انزایم چې فعاله کوي بس د یې زیباره نور کار ته رسوي شاوس نور کار به چې کوي د انزایم نور کار بالا کوي دننه په وجود کې کوي فاسفوریلیشن کوي هر چم چې کوي څه پروټین فعاله کوي یو شی جوړي چې هر کار یې وکړي بالا داخل کې یو کار کوي خامخا یو کار کوي نو دا چې څو دې ته ویل کېږي انزایماټیک ریسپټر یعنی سیګنل رالی د داسې ریسپټر سره یو ځای سو چې هغه په داخل کې انزایم فعاله کوي انزایم بیا چې وکړله په حجره کې خاص کار ترسره کوي دا دوهم ډول ریسپټر شابس دا انزایماټیک سو اول چینل لینک سو دوهم چې سو انزایماټیک ریسپټر شابس اوس دریم ډول موږ تاسو وایو دریم ډول بیا هغه ډول دی چې په داخل کې د جی پروټین فعاله کوي شابس چې فعاله کوي جی پروټین یعنې دا چې د ټارګېټ حجره ده شابس ټارګېټ سیل دی دا خو مخکې هم ویلی دا حجره باید تنبیه سي یا نهي سي یا کنټرول سي حجرې ته باید پیغام راسي پیغام چې د باید څخه روان دی هر کوم پیغام چې راځي صحیح شو که اوټوکراین که مثال اندوکراین که پاراکراین که جکسټاکراین که هر کوم یې سیګنل راستي سیګنل چې دغه لایګنټ رالی شابس لایګنټ چې رالی دی داخل ته نست لري د خپل ځان لپاره داسې یو غزل لري ریسپټر لري شابس چې ورسره یو ځای سو د په داخل کې یو شی فعاله کوي چې هغه ته جی پروټین ویل کېږي جی پروټین چې فعاله کوي دی بیا وروسته فاسفوریلیشن رامنځته کوي انرژي مصرفېږي دلته او یو خاص کار څه کېږي ترسره کېږي یعنې سکن مسنجر فعاله کېږي دننه بل فعالیت ترسره کېږي بل دغه فعاله کېږي د اخره بیا مخته د اخره بیا دا راځي بحث به کوو انشاءالله چې نو موږ تاسو لنډ داسې وایو چې درې رقم ریسپټر موږ تاسو وویلی یو مو چینل لینک ویلی چې لایګنټ راځي ټارګېټ سیل ته د ریسپټر سره یو ځای کېږي دا لایګنټ او چینل خلاصوي ایونونه داخلېږي صحیح شو بل مو ویله چې هغه چې و انزایماټیک و
چې لاګینټ راتلی د ریسپټر سره یوځای کېدی، په دننه په داخل کې انزایم فعاله کېدی، انزایم بیا کار ترسره کوي. بل هم بیا وویله چې هغه بیا جي پروټین کپل ریسپټر دی، هغه ریسپټر چې هغه لاګینټ سره یوځای سي د جي پروټین فعاله کوي، انرژي مصرفوي. هغه بیا راځي وروسته یو خاص چینل خلاصوي. دا رقم چینل چې خلاصو بیا ایون چې کېږي داخل ته راځي، هغه په حجره کې کارونه سرته رسوي. شابس چې دا درې رقم ریسپټر موږ تاسو شکړله ومو وویل. اول دا هم وویله چې 25 فامیلي شته ریسپټر په حجراتو کې شته، استعمالېږي، کار ځای اخیستل کېږي. سکن مسنجر معنا دوهم پیغام، د باندې یو لاګینټ خو راځي د حجرې غشا ته، لاګینټ راغلی سره یو ځای شو، دلته دننه بیا یو بل شی فعاله کېږي، دغه ته سکن مسنجر ویل کېږي چې دوهمي کار دننه اوس داخل کې صحیح شو. سمال مالیکول لازم مثال د خبرې دننه حجرې په داخل کې مثال خبرې فعالیت رامنځته کوي. شابس دننه چې فعالیت رامنځته شو، شابس یو شی فعال شو، بیا وروسته هغه بل کار پسې کوي، دغه ته سکن مسنجر ویل کېږي چې په هغه کې څه شی راځي خپله سایکلیک ام پی سایکل از شابس، یا سایکلیک ادینوزین مونوفاسفیت دا پروسه فعاله کېږي. شابس یا آی پی 3 فعاله کېږي. شابس انزیټول یو څلور پنځه ټرایفاسفیټ. شابس یا ډي ای جي یو دوه ډای اسایل ګلایسرول دا فعاله کېږي. شابس دغه درې چې دي د سکن مسنجر مثالونه دي. شابس چې کوم مخ لاګینټ راسي حجرې غشا ته په دغه درو کې یو فعاله کېږي او بیا ځي داخل کې چشکي کار سرته رسوي. شابس صحیح شو. چې هغه مثال خبرې چینل خلاصوي صحیح شو، یا پروټین جوړوي یا بله کوي یا بله کوي یا بله کوي، دا سکن مسنجر. دا بیا وروسته خیر مخ ته بیا ویل کېږي د خیره سره. بس ما څه یو ایډیا ولرئ ما د غونې زده کړئ. دا ښه نن دپاره د غون درس باسته. سیتوپلازمیک ارګانیل سبا خبرې شروع کړو انشاءالله، ځکه ارګانیلونه بیا پرله پسې باید وویل سي ثانیه چې هغه جلا بحث د خیره سره. نقطه یې چې دغه موضوع مو د غونې زده کړي ښه وګورئ، زده یې کړئ، ډېر مهم بحث و مهم موضوع و. شابس